د دین لوی نخبه بل سوي چې مونږ ته د حق علم سره زیره ورکونکې او يرونکې اولېګلې اوس چې کوم خلکو ځان د دوزخ سره تړلې دي داغوی د طرف نه ته ذمہوار نه او نه بستانه داغوی په باره کې تپوس کیږي يهوديان او عیسایان با ستانه تر هغه پوری راضی نشي تر سوچې ته داغوی په طریقه روان نشي صفا ورته وایا چې لار خو بس هم هغه دا کوم چې الله خو دلیدا کم علم چې تا تراغله دي کچری تا داغین رستو داغوی دا خواهشاتو پیروي وکړه نو ستاد لپاره هیڅ یو دوست یا مددگار داسې نشته چې تا د الله نه بچ کوم خلکو ته چې مونږ کتاب ورکړی دی هغه سیوای لکه څنګه چې داغه د وینا حق دی هغه په دې قران باندې د زړه په صدق سره ایمان راوړي او چا چې د دې سره د کفر طریقې اختیار کړه هغه په اصل کې نقصان مندون کې دي اے بنی اسرائیلو یاد کړئ زما هغه نعمت چې ما پتا سو باندې کړې وو او بلدا چې ما د دنیا په ټولو قومونو باندې تاسو غوړه کړی